یو وخت و په امریکا کې په یو لرې او ځانته ځای کې دومره لرې چې هلته نه سړکونه، نه کورونه او نه خلک وو. یوازې غټ غټ ځنګلونه وو، اوږدې ونې او یو کوچنی کور و. په دې کور کې یو کوچنی ماشوم ژوند کولو چې نوم یې سلیمان و. سلیمان په دواړو سترګو ړوند و. هغه د پیدایش نه د هغه د سترګو نظر نه و، خو هغه ډېر هوښیار او ځیرک و. هغه د خپلې مور نیډیا سره په دې کور کې اوسېدو. سلیمان اوس 7 کلن و. هغه اوس د کور نه بهر نشو تللی ځکه هغه ړوند و. شاوخوا خطرناک ځنګلونه وو. نیډیا د سلیمان لپاره یوه رسۍ جوړه کړې وه. دا رسۍ د سلیمان په ملیې پورې تړل شوې وه او بل سر یې د کور د دروازې پورې تړل شوی و. رسۍ دومره اوږده وه چې سلیمان کولی شو چې په ټول ځنګل کې وګرځي، خو سلیمان له کوره لرې نه تلو ځکه هغه وېرېدو. نیډیا به سلیمان ته وی چې سلیمان دا رسۍ ستا لار ده. نیډیا سلیمان ته 3 خبرې وکړې. اولنۍ، هر څه چې د ځنګل څخه اخلي نیمې بیا ځنګل ته لړې کوه. دویم، کله چې ستړی او یا وویرېږې نو زما سندره درسره زمزمه کوه تر څو زړه دې قوي شي. دریم، رسۍ هېڅکله مه پرې کوه ځکه دا ستا د کور لار ده. سلیمان د هغې خبرې ومنلې ځکه هغه د خپلې مور سره ډېره مینه کوله. هغه به هره ورځ د رسۍ سره په ځنګل کې روان و او په لاس کې یو لرګی و او دوی به د ځناورو جلونه چک کول. که خرګوش یا کوم بل ځناور په دې جال کې بند شوی وي هغه به کور ته راوړو او نیډیا به پخولو. سلیمان او نیډیا په دې کور کې یوازې و. دوی هیڅ ملګری نه درلودو او د دوی لیدو لپاره به هیڅوک نه راتلل. نیډیا به هره ورځ سلیمان ته کیسې کولې او دوی به یوه سندره ویله. دې سندرې دوی ته کورنۍ مینه ور یادوله. نیډیا به ویل سلیمان دا ځنګل ډېر خطرناک دی، زما خبرې به خوندي وساتې. سلیمان به کله کله عجیب غږونه اورېدل لکه د ځناورو چیغې، خو هغه د خپل مور قانون منو. یوه ورځ سلیمان او نیډیا د سیند په غاړه کبان نیول. سلیمان په یو ځنځیر باندې لاس ولګېدو. هغه غوښتل چې وګوري ځنځیر د څه شي سره تړلی دی. نیډیا په بیړه وویل سلیمان کور ته ځو. یوه ورځ نیډیا عجیب ټوخی شروع کړو. نیډیا خپل زوی ته وویل زویه زه به لاړه شم. بیا هغه په تیاره کې لاړه او بیا هیڅکله رانغله. سلیمان ورو ورو لوی شو. هغه اوس 17 کلن و او یو ځوان و، خو لا هم ړوند و. هغه به هره ورځ د رسۍ سره ځنګل ته تلو، جلونه به یې چک کول او کبان به یې نیول او نیم خوراک به یې په ځنګل کې اچولو. هغه به هره شپه د مور ټیپ اورېدو او سندره به یې ویله. که څه هم هغه یوازې و، هغه زړور و او د مور قوانین یې منل. یوه ورځ سلیمان په ځنګل کې ناست و. هغه یو غږ واورېدو لکه د ټوپک ډز. هغه وېرېدلی و خو زړور و. هغه د ډزو خواته لاړو. هلته یو سړی و چې نوم یې هینک و. هغه یو ښکاري و او ځناور به یې ښکار کول. هینک مهربانه و او د سلیمان سره یې ملګرتیا وکړه. هینک حیرانه شو او ویې ویل چې سلیمان ړوند دی او په داسې یو ځنګل کې ژوند کوي. هینک وویل سلیمان ته ډېر زړور یې او زه به له تا سره مدد کوم. هینک اوس هره ورځ د سلیمان کور ته راتلو. هغوی به جالونه چک کول او یو ځای به ډوډۍ خوړله. هغه اوس خوشحاله و ځکه چې هغه یو ملګری پیدا کړو. هینک ورته د ښارونو او ښایسته ښایسته ځایونو کیسې کولې او سلیمان به حیرانه شو ځکه چې هغه هیڅکله د ځنګل څخه نه و وتلی. هینک د سلیمان د مور قوانینو په اړه حیرانه و. هغه نه پوهېدو چې ولې سلیمان نیمه غوښه په ځنګل کې اچوي. هینک وویل سلیمان دغه قوانین عجیبه دي. خو سلیمان وویل هینک دا زما د مور قوانین دي او زه به دا نه ماتوم. یوه ورځ سلیمان هینک ته وویل چې زه چې ماشوم وم یو ځنځیر مې لیدلی و، غواړې چې د یوې وسیلې لپاره یې وکاروو. هینک وویل راځه ځنځیر به پیدا کړو. دوی د رسۍ په اوږدوالي سره ځنګل ته لاړل او هغه ځنځیر یې پیدا کړو. خو کله چې دوی ځنځیر پرې کړو نو یو عجیب غږ یې واورېدو لکه د یو لوی ځناور. هینک وېرېدلی و. سلیمان هم وویل چې دا غږ ښه نه دی. هغه سلیمان ته وویل سلیمان دغه شی خطرناک دی، ته په نیمه غوښه اچول بند کړې. سلیمان وېرېدلی و خو هغه نه غوښتل چې د خپلې مور قوانین مات کړي. هینک د سلیمان په کور کې د نیډیا د نوټ کتابچې ولیدلې. په لومړۍ کتابچه کې نیډیا د سلیمان او خپل خاوند لوکیس په اړه لیکلي وو. هغې لیکلي وو چې لوکیس غوښتل چې سلیمان له موږ نه واخلي، خو نیډیا ډېره خفه وه. کتاب ورو ورو عجیب شو، خو نیډیا لیکلي وو چې هغه ناروغه ده. هینک شکمن شو او فکر یې وکړو چې د دې قوانینو او هغه مخلوق د نیډیا سره څه تړاو شته.
هینګ فیصله وکړه چې د دې مخلوق راز معلوم کړي. بیا هغه بله کتابچه راواخیسته چې په هغې کې نیدیه بار بار لیکلي وو چې زه ډېر افسوس کوم. دا کتاب ډېر عجیب و او لیکنې ړنګ شوي وو لکه نیدیه چې لیونۍ شوي وي. هینګ سلیمان ته وویل زه فکر کوم چې دغه مخلوق ستا مور دی. سلیمان حیران او خفه شو ځکه هغه فکر کوله چې د هغه مور مړه شوې ده. یوه ورځ هینګ د دې مخلوق د موندلو لپاره یوازې ځنګل ته لاړو. سلیمان په کور کې و او هغه د هینګ د ټوپک غږ اورېدو. هغه وېرېدلی و خو د هینګ د موندلو لپاره بهر ووتو. رسۍ ختمه شوه خو هغه هینګ ونه موندو. سلیمان د لومړي ځل لپاره رسۍ کټ کړه. هغه په ځنګل کې وخېدو او یوې کندې ته ورسېدو. هلته هغه د هینګ مړی پیدا کړو. سلیمان ډېر خفه شو خو مخکې له دې چې څه وکړي یو مخلوق راغلی. دا مخلوق بل څوک نه و بلکې د هغه مور نیدیه وه. اوس هغه په شیطاني شکل بدله شوې وه. د هغې سترګې عجیبه وې او هغه اوس د انسان په شان نه وه. سلیمان که څه هم ړوند و د هغې له غږ څخه پوه شو چې دا مې مور ده. هغه د خپلې مور سندره شروع کړه او هغې هم ورسره شروع کړه. نو سلیمان مطمئن شو چې دا مې مور ده. په دې وخت کې سلیمان خپله مور په چکو باندې ووهله او هغه مړه شوه. سلیمان اوس پوه شو چې د هغه مور ناروغه وه او هغه په یو مخلوق بدله شوې وه. هغې قوانین جوړ کړي وو تر څو سلیمان ژوندی او خوندي پاتې شي. سلیمان اوس ډېر خفه و ځکه چې هغه خپله مور او هینګ له لاسه ورکړو. خو هغه اوس آزاده و ځکه چې هغه رسۍ پرې کړې وه. هغه فیصله وکړه چې د ځنګل څخه ووځي. په دې سره زموږ دغه کیسه په همدې ځای پای ته رسېږي. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. مننه له لیدو څخه مو.